دا حیاتي لار چې د شمال او جنوب لپاره تر ټولو مهمه نښلونکې لاره ده همداسې ویجاړه پاتې ده. د اسلامي امارت د ټولګټو وزارت له رهبرۍ او د هغوی له کارمندانو له ټولو مسؤلینو څخه ډېره زیاته مننه چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې د سړکونو، د لارو، د پلونو او د نورو برخو د جوړولو لپاره هوډ کړی، مټې رانغښتې دي او په ډېر عالي کیفیت او په قوي عزم باندې د خپل هېواد د بیا رغولو، د بیا جوړولو او هېوادوالو ته د ډېرو اسانتیاوو برابرولو لپاره شپه او ورځ هڅې کوي. د دې پرتمینو مراسمو د دې افتتاح مبارکي ټولو ته وایم. الله تعالی دې زموږ او ستاسې په هڅو کې نور هم برکت واچوي چې نور هم د هېواد په ټولو برخو کې همداشان پرتمین مراسم ولرو او ټولې لارې، سړکونه، پلونه جوړ شي.